زه د اسحاق بھائی ډېر مشهور یم چې په یوه لنډ تنګ کې موږ له ځان نه ورسوو. هتیان ریل سټیشن ډېر زبردست ریل سټیشن دی. پهله راځي نوحار ریل سټیشن، بیا مردان ریل سټیشن، بیا تغبیه ریل سټیشن، بیا د هتیان ریل سټیشن دی. تقریبا د مشرانو مې اورېدلي چې 1500 سال مخکې به دلته ریل ګاډی راتلو، تقریبا هغې کې به ګندم بندم راتلل، دا غنم شو پیله شوه، دا به راتلل ریل ګاډیو کې، بیا به هغه په ټریلو کې وړل دلته بټوله که نه، دا غنم منم به هم راتلل. نو ډېر ښکلی زبردست خلک هم په روزګار وو پکې، او ډېر زبردست روزګار پکې روان و.